مرګرو زموږ په دې لمریز نظام کې یوه داسې سیاره ده چې د هغې سیاره باره کې ډېرو خلکو ته پته هم نشته. نن به موږ خبره کوو د پلوټو، یعنې زموږ د دې لمریز نظام د ټولو نه اخرنۍ چې کومه سیاره ده د هغې خبره به کوو. دا سیاره د ځمکې نه دومره لرې ده که چېرته د لمر نه د ځمکې پورې چې کومه فاصله ده 15 کروړه کیلومتره، دا فاصله کې چېرته یو قدم کوي نو پلوټو سیارې ته به د لمر نه 40 قدمه ولوي، یعنې دا د لمر نه 5.9 اربه کیلومتره لرې ده. او دا سیاره دومره لرې ده چې د دې سیارې نه د لمر دا سترګه چې کومه ده دا داسې ښکاري چې چېرته یو ستوری موږ ته په اسمان کې ښکاري. په ځمکه باندې که تاسو غور وکئ اسمان ته تاسو ته به واړه واړه ستوري ښکاري، نو بلکل هم د دغې ځمکې نه د لمر دا سترګه په داسې سایز کې ښکاري لکه چې په اسمان کې یو ستوری وي. نو دا سیاره د ځمکې نه ډېره زیاته لرې ده، په دې وجې د دې ځای نه چې کوم لمر ښکاري هغه داسې وړوکی د ستوري غونته کې ښکاري. اوس دا سیاره ساینسدانانو پیدا څنګه کړه، ولې چې دا دومره لرې ده. په 13 فروری په 1913 کې یو ساینسدان چې د کوم ساینسدان نوم کلایډ ټامبو، هغه په اسمان کې یو داسې وړوکی غونته ستوری وکتو، نو هغه حیران شو ولې چې ساینسدانانو 8 سیارې پیدا کړې وې. پیله ساینسدانان د یو بلې سیارې په لټون کې وي، یعنې ساینسدانانو ته دا یقین راتلو چې په دې لمریز نظام کې به صرف همدغه سیارې وي. په دې وجې ساینسدانان لګیا وو د یو بلې سیارې په لټون کې. په 1913 په 13 فروری باندې کلایډ ټامبو چې کوم په اسمان کې یو ستوری وکتو. بیا چې کله هغه غور وکړو نو هغه ته دا معلومه شوه دا یو سیاره ده، خو دا ډېر وړوکي سایز کې ده، یعنې په هغه ټایم کې دومره هر څه نو جدید دا سیارې کلیر پې کتلی وې. بیا ساینسدانانو ته دا یقین راغو، هغوی چې کوم تحقیق وکړو بیا هغوی ته دا یقین راغو چې واقعي دا یوه سیاره ده. خو بیا همدغه شان پروسس روان و. 2006 کې بیا ساینسدانانو دا سوچ مخې ته کېښود چې دا سیاره نه ده، ولې چې د سیارې دا تعارف دی چې د سیارې سره خواوشا کوم کاڼي وي یعنې اسټروئید هغه سیاره ځان طرف ته راکاږي. د دې سیارې سره ډېر زیات اسټروئیډز دي، یعنې دومره کاڼي دي، د واورو دومره غټ غټ ګټان دي، دا سیارې ځان طرف ته نه راکاږي بلکې هغه د دې نه تاویږي. نو په دې وجه ساینسدانانو بیا وویل دا سیاره نه ده، بلکې دې ته نوم ورکړو چې دا یوه لنډۍ سیاره ده. او که چېرته موږ د دې سیارې خبره وکړو نو دا سیاره دومره خوفناکه او خطرناکه ده چې د دې باره کې یو انسان تصور هم نشي کولی. په دې سیاره باندې -213 ډګري سینټیګریډ یخني وي، یعنې دا دومره یخه ده چې چېرته یو انسان د دې سیارې خواته ورغلو او دلته هغه 2 سکنډه تیر کړو د هغې انسان جسم به بلکل کاڼی شي، ولې چې دا دومره زیاته یخه ده چې د هغې څه اندازه نه کېږي، هغه انسان بلکل فریز شي، بلکل به واوره شي، ولې چې دا سیاره ډېره زیاته یخه ده. وجوهات دا دي چې دا د لمر نه ډېره زیاته لرې ده. فاصله خو مې درته بیان کړه چې 5.9 اربه کیلومتره لرې ده د لمر نه. په دې وجه باندې د لمر رڼا دې ته ډېر مشکل سره رسیږي، په کومه وجه باندې چې دا سیاره ډېره زیاته یخه ده. او یو حیرانوونکې خبره دا ده چې زموږ په دې ځمکه باندې، زموږ په دې پلانټ باندې د شپې ورځې چې کوم سیسټم دی هغه 4 غنټې دی. په دې سیاره باندې چې یو ورځ کومه ده هغه یو هفته وي، یعنې یو هفته مسلسل دلته ورځ وي، ولې چې دا د لمر نه ډېره زیاته لرې ده. د دې سیاره باره کې 2015 پورې خلکو صرف افواګانې کولې چې یاره دا سیاره ده، خلکو ته پته و چې دا سیاره ده. د دې سیاره ورسره څه ثبوت نه و، تصویران ورسره نه و، صرف د ټیلیسکوپ په مدد باندې به کتلو. په 2015 کې ساینسدانانو یو میشن لانچ کړو، کوم میشن ډېر اهم و او انسانانو ته ډېره فایده ورکړه. د دې سیاره باره کې ډېر معلومات انسانانو ته راورسېدو، حتی کې چې د دې سیارې تصویران هم نن موږ ته راورسېدو. په دې سیاره باندې د زړه په شکل کې یو داسې خوفناک ځای دی، یعنې چې لرې نه دې ته وګوري نو خلکو ته دا پته چلي چې دا زړه دی. دا زړه نه بلکې دا سور رنګ کې چې کوم ځای دی دا غرونه دي او باقاعده دا علاقې دي، میدانونه دي. د دې دا رنګ ځکه داسې سور دی ولې چې د دې سیارې اټموسفیر چې کوم دی هغه بلکل همدغه شان دی. نو د دې په وجه باندې دلته دا زړه غوندې نشان جوړ شوی دی. د لرې نه چې دې سیارې ته وګورئ نو تاسو به ووایئ چې دا زړه په دې باندې چا جوړ کړی دی. دا زړه نه دی بلکې دا د دې سیارې خپله کوالټي ده او د اټموسفیر مسله ده. په دې سیاره باندې چې د واورې څومره غرونه دي دغه شان واوره ساینسدانانو بل چېرته نه ده کتلې، ولې چې دا سیاره ټوله د واورې نه جوړه ده، ولې چې دا ډېر دومره غټ غټ غرونه دي چې زه تاسو ته د هغې اندازه نشم کولی. 2015 کې نیو هورایزن چې کوم میشن و هغې موږ ته دا وښودل چې دا یوه خاموشه دنیا ده او په دې دنیا کې داسې خوفناک غرونه دي د هغې غرونو باره کې 2015 د نیو هورایزن میشن نه پیله چا تصور هم نشو کولی، ولې چې دا دنیا دومره خوفناکه او خطرناکه ده چې د دې باره کې یو انسان تصور هم نشي کولی. دې سیارې ته یو انسان کوزېدی هم نشي، ولې که چېرته یو انسان دې سیارې ته کوز شو نو د هغه جسم به د واورې یو بوت شي. یعنې دا صرف زموږ لمریز نظام دی، زموږ د لمریز نظام یوه سیاره ده. د ساینسدانانو مطابق دا سیاره نه ده، ولې چې د سیارې څه خصوصیات دي هغه خصوصیات په دې کې نشته. دلته یو بله خبره کوم چې موږ په دې دنیا کې ناست دا سوچ کوو چې صرف همدا دنیا ده او بل څه به نه وي. داسې نه ده، بلکې زموږ دا کائنات هم د دغه شانتې د سیارو د ځمکو نه ډک پروت دی.
کائنات کې د 1 ارب نه زیاتې ګلکسیانې دي او په هر یوې ګلکسۍ کې همدغه شان لمریز نظامونه دي او په هغې کې بېشماره سیارې بېشماره ځمکې دي. نو اوس هم تاسو دا سوچ کوئ چې په دې دومره غټ کائنات کې موږ یوازې یو. هېڅکله نه، بلکې الله تعالی کریټر دی او الله تعالی د هر څه نه ښه خبر دی. دا ویډیو د پلوټو سیاره باره کې وه. دا ویډیو مو خوښه شوې وي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره د محمد ریسرچز چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.